دا کهاني د یو فیمل په باره کې ده چې سړي نوم مایک و. د ده یو وړه لور وه او د خپله ښځه مړه شوې وه او د یو ملګری وه او ده غوښتل چې زه دې ملګري سره واده وکړم چې زما د لور دې سره اوسېږي. خو د هغې نه مخکې ده غوښتل چې زه دا جینۍ د غرونو ځای ته بوځم چې کوم د ده فیورټ ځای و او هلته به یې زه پرپوز کوم. دې خو دغه ځنګل په سفر باندې وځي خو دې ته پته نه وه چې دغه ځنګل کې یو دیو اوسېږي. دې ځنګل ته به چې څوک هم راتلل نو هغه به دې دیو ځان له نیول او هغه به یې حلالول او چې کم کس به د دې دیو خوښ شو نو هغه کس به ځان له بندي په خپل کور کې وساتو او لکه د ګوډۍ غونته کې به خپل ځان سره بیا ساتو. مایک د هغه جینۍ سره دې ځنګل ته راورسېږي او دې ډېر زیات ایکسایټډ و ځکه دې ډېر وخت بعد دې ځنګل په ټور باندې راغلی و او دې بیا روان شي هغه ځای ته چې کوم ځای د مایک ټول نه زیات فیورټ و په دې ځنګل کې. خو دې ته دا پته نه وه چې هغه دیو خو هم د خپل کور نه راوتی دی او هغه سره غږ کي او لاړ شي چې هغه هغې را روان کړی وي او مخې ته یې یو غټ قبر کنستی وي چې ډېرې ګوډیګانې هلته ایښې وي او هلته یې راوړي. مایک او دا جینۍ چې کله دې ځنګل کې روان وي نو دې دغلته ویني چې دغلته بلا ګوډیګانې ځوړندې دي او څه ګوډیګانې په ځمکې پرتې دي. خو دې دا خبره اګنور کړي او وایي چې دلته به نور څه ټورسټ راغلي او دې بیا مخکې روان شي او آخر کار هغه ځای ته راورسېږي چې کم د مایک ډېر زیات فیورټ و. دې ځای دا ټوله نظاره ډېره زیاته مزېداره ښکارېده. مایک چې کله د خپل بیک سایډ ته لاړ شي او هغه ګوتمه راخلي چې زه دا ښځه پرپوز کړم دغه دوران هغه په ځنګل کې څه اواز واوري چې هغه د یو ټیپ وي او دا هغه دیو لګولی وي د دې ټریپ دپاره. د دیو دا طریقه وه چې هغه به د ماشومانو څه ګانې ولګولې چې د هغې د وجې به چې په دې ځنګل کې څوک هم و نو هغه به هغه سایډ ته متوجه شو او چې کله به هلته لاړ نو د دیو به بندیوان کړل. مایک هم هغه اواز پسې شاته شاته را روان وي او دی ویني چې مخامخ څوک ولاړ دي او په ګوډیګانو باندې څه جادو کوي چې دی څنګه هغه له نږدې ورشي او هغه ورته مخ راواړی نو د هغې مخ څه عجیبه غونته کېږي او دی ډېر زیات د هغه نه ویریږي. نو دغه دوران هغه دیو دی د مرۍ نه ونیوي او لرې را وغورځوي او بیا یو مضبوطه بیلچه راوالي او ریوړي او ده ته یې په دې خوله باندې کېږدي او دقې بیلچې له چې هغه دیو څنګه زور ورکړي نو ده د مخه سره ټوله خوله پرې کړي. دلته هغه جینۍ خو هم اوس د مایک په انتظار ډېره زیاته ستړې شوه نو هغه مایک پسې په خپله په تالاش باندې راووته او دا هغه ځای ته راورسېد چې کوم ځای کې دي هغه ډېرې ګوډیګانې لیدلې وې او دی ته هغه ټیپ خو میلاو شي چې کوم هغه بلا لګولی و. دا بار بار مایک ته اوازونه کوي خو دې ته د بل سایډ نه هېڅ اواز نه راځي او دغه دوران دغلته دا یو کنده ویني چې په هغې کې د بلا هغه لاش پروت و چې د هغې په لیدو دا ډېر زیاته ویریږي او دغه دوران هغه دیو دې پسې راشي او دا ویني چې هلته مایک هم پروت دی چې د هغه خوله مکمل شلېدلې ده او دا د هغه ځای نه منډې کړي او هغه ځای ته راورسېږي چې کوم ځای ته دي راغلي و کوم ځای کې چې دي بیګونه پراته وو خو چې دا څنګه موبایل راغلي دغه ځای کې ورپسې دیو بیا راشي او دا د هغه ځای نه بیا وتښتي او داسې ځای کې راپرېوځي چې د هغې د وجې دا بېهوشه شي او چې کله هوش کې راشي نو هغه بلا د دې سر ته ولاړه وي او دا واپس یو ګزار ووخي او بیا یې بېهوشه کړي او بیا یې ځان سره واخلي او خپل په ونې باندې کور ته ویسي چې کوم ځای کې به دا بلا اوسېده او دا مکمل د ځنګل په منځ کې و. کله دا جینۍ په هوش کې راشي نو دا ویني چې دا د ماشومانو په یو زانګو کې پرته ده او دې ته د ماشومانو کپړې اچولي شوي دي چې څنګه خلک ماشومانو ته اچوي. دا دې ور خواله ورشي چې دا ور کولاو کم خو دا ور ورپسې دیو د هغه سایډ نه بند کړی وي. دغه دوران دا اواز واوري چې په دې خواته کمره کې بل څوک دي هغه دې ته ووایي چې دې ځای نه د ووتو هېڅ لار نشته دی واحد د هغه چابۍ نه چې کوم دیو سره وي که تا له چابي ما را پیدا کړه او ما دې راوړه نو موږ دواړه د دې ځای نه سیفلي ووتی شو. دغه دوران دا د دیو اواز واوري نو دا لاړه شي یو سایډ ته پټه شي. دغه دوران دیو ور کولاو کړي او دې خوا یو ګوډۍ راولېږي چې دا څنګه ګوډۍ واپس ور ولېږي نو دغه دوران هغه دیو ډېر زیات غوسه شي او دې پسې دننه راشي او دا جینۍ ځان سره د لاس نه ونیسي او بلې کمرې ته یې بوځي او هلته یو میز پروت وي چې په هغې باندې دا جینۍ سملی او بیا یو ډایپر راوالي او هغه د جینۍ ته بدلول شروع کړي. دا جینۍ خو ډېرې چغې وایي خو هغه یو چوشني راوالي او د جینۍ له خولې کې ورکړي چې شور مه کوه او بیا د جینۍ ته هغه ډایپر بدلول شروع کړي یعنې دا د جینۍ داسې ټریټ کوي لکه د ماشومانو. دا موږ ته مایک وښودلی شي چې د هغه دا ټوله خوله شتېدلې وه خو ده کې دونه طاقت نه و چې دی په خپله پاڅېدلی وی او ځان له یې څه لاره لټولی وی. دی ډېر کوششونه وکړي د پاڅېدو خو دی واپس راپرېوځي او بېهوشه شي.
دلته دا دی اوس دا جینۍ په یو کرسۍ باندې کینی او خوراک ولې راوالي او هغه ولې ورکوي چې د هغې د وجې دې باندې الټۍ ولګي. نو دا دی وپاڅېږي او لاړ شي یو پیډر ولې راوالي او دا پیډر ولې ورکول شروع کړي. خو دا جینۍ دا پیډر په دې بلا باندې واړی او د هغه ځای نه وتښتي او لاړی شي او بیسمنټ ته کوږه شي او دې دا سوچي چې زه به د بلا نه بچ شم. خو دغه ځای کې خو ورپسې دا بلا راشي او دا په دې غوږ ووایي چې د هغې د وجې دې دا غوږ ټول وشلېږي. دا ناستې وي او د درد د وجې جاړي او دغه دوران دا ویني چې هغه چابي خو د دیو په غاړه کې ده. نو دا جینۍ دغه دوران د دماغو نه کار واخلي او د دیو خوا له ورشي. نو دیو دا ځان سره راوالي او په خپل غېږ کې کینی او بیا یو ستن او تار راواخلي او دې دا غوږ ګنډل شروع کړي چې د هغې د وجې دې ته ډېر زیات تکلیف کېږي او د هغه درد د وجې دا بېهوشه شي. چې کله دا خوش کې راشي نو دا ویني چې دا دیو خو اوده دی او چابي اوس هم د دیو په غاړه کې ده. نو دا په خاموشۍ سره د دیو د خوا نه راکوزه شي او په سلو سلو د دیو نه شاته لاړه شي او خپل دماغو کې پلان جوړوي چې دیو نه به زه چابي څنګه اخلم، چې دا څنګه د چابي ته ور لاس کړي نو د دیو په شا باندې لاړ شي او د چابي د دیو د غاړې نه راوشلېږي. خو دا دیو اوده وي او بیخي په څه باندې پوه نه شي او دا جینۍ پټ په پټه د هغه کمرې نه راوځي او سیده هغه کمرې له ځان ورسوي چې په کوم ځای کې یا بل کس و. خو دغه کمره کې ډېره زیاته تیاره وي او هیڅ هم په دې کې نه ښکاري. نو دا یو بیټرۍ راوالي او د هغه بیټرۍ په مدد سره دغه کس خوا له ځان ور ورسوي چې هغه په ډېر په بد حال سره دغلته پروت وي. دغلته یو بل کس هم و چې هغه د بلا وجلی و او چې دغه کس څنګه راخلاص شي نو هغه په دې جینۍ باندې حمله وکړي او چاړه پرې کېږدي او ورته وایي چې ستا په مدد سره زه دې ځای نه ووتی شم ځکه چې واقع ته یې چې تا ته دا دیو هېڅ هم نه وایي. او دا دغه کمرې نه راوباسي او د دیو ته چغې وهل شروع کړي چې د هغې اواز دا دیو څنګه واوري نو دا دیو پسې په تیزۍ سره کمرې نه بهر راوځي او د هغې په لاس کې اکه بیلچه وي. خو هغه په دې کس باندې حمله نشي کولی ځکه د کس سره په قبضه کې هغه جینۍ وه. نو دا دیو په خاموشۍ سره سیټ شي او چې کومه دروازه هغې په زنځیر بنده کړې وه نو هغه دروازه کولا وهل شروع کړي. دغه دوران دا کس بیلچه راوالي او په دې دیو باندې حمله شروع کړي او دا دیو بار بار وهي چې دا کس څنګه دا دیو وجي. دغه دوران دا جینۍ راشي او د کس له شاته په ملا کې یو چاړه ومنډي. نو دا کس د جینۍ پسې ور روان شي او دغه دوران دا دیو راپاڅېږي او هغه د کس ته په ملا کې لاس ور ومنډي او بل سایډ ته پکې دا لاس ور وباسي او په دې کس کې غټ سوری وکړي او په دغه ځای باندې ووجي. او بیا یو بیلچه راوالي او دله دا سر ووخي او دا سر ولې میده کړي. دغه دوران د جینۍ ته موقع میلاو شي او هغه د کور نه بهر په یو کړکۍ باندې ودانګي او وتښتي. دې کور خوا له مایک هم راغلی وي چې دا جینۍ د هغې خوا له ورشي خو د مایک خوله مکمل شلېدلې وي. او دغه دوران دا دیو په کور نه بهر راوځي او ډېر په تیزۍ کې د مایک خوا له راشي او چې کومه خوله د مایک پسې باقي پاتې نښتې وه نو هغه ته هم وشوکوي او په دغه ځای باندې دا مایک ووجي. دغه دوران د جینۍ ته موقع میلاو شي او هغه د دیو د خوا نه وتښتي. دغه دوران موږ وینو چې د ځنګل ته څه پولیسان هم راغلي وي د ځنګل انویسټیګیشن دپاره. دا جینۍ د هغې خوا له راشي او ورته ووایي چې په دې ځنګل کې یو خطرناک دیو دی او هغه ما پسې راپسې شوی دی او ما مړ کول غواړي. او بیا دا جینۍ لاړه شي او دغلته په ګاډۍ کې کیني. دا پولیسان نور خپل سټاف سره کانټیکټ کول غواړي او دغه دوران دا دیو راشي او د شاته نه په دې کس باندې حمله وکړي چې ګزار سره د هغه نه سر پرې کړي او په دغه ځای کې ووجي. او بیا په دې جینۍ باندې حمله کول شروع کړي او څه طریقې سره دا جینۍ د ګاډۍ نه راوباسي. خو دا جینۍ دا ګاډۍ سټارټ کړي او دا دیو ورته مخامخ ولاړي او دا ګاډۍ پې د پاسه ور وخېږي چې د هغې د وجې دا دیو لاندې راپرېوځي. چې دا جینۍ کله د ګاډۍ نه راکوز شي او لاندې راشي نو دا ویني چې د دیو په سر کې سوری شوی دی او هغه مړ شوی دی. نو دا له د لاس نه هغه ګوتمه وباسي چې کم مایک د دې دپاره اغوستې وه او د دیو په دغه ځای باندې پرېږدي او لاړ شي او په ګاډۍ کې کښېني او د دې ګاډي په مدد سره دا د ځنګل نه سیفلي وځي. یعنې دا جینۍ صرف واحد په دې کې بچ پاتې شوه او دا مو یې په دې ختمه شي.